سلامونه او نیک هیلې ملګرو لري چې روغ او جوړ د صحت په جامو کې پټیاست. یو ځل بیا هم ښه راغلاست. که غواړئ فرانسوي ژبه کې کورنۍ او د کورنۍ د غړو نومونه زده کړئ نو دا ویډیو ستا لپاره دی. تر پایه یې وګوره. په دې ویډیو کې مونږه ورور، پلار، خور، تره، کاکا، ماما دغو ټولو ته څه ویل کېږي په فرانسوي ژبه کې د ټول کورنۍ غړو نومونه ما ذکر کړي دي. نو راځه چې دغه نومونه په ګډه زده کړو. د ویډیو په اخر کې درته یو څه ویل لرم. ځئ چې ځو. په دې ویډیو کې څه زده کوو؟ د فرانسوي ژبې زده کړه، کورنۍ او د کورنۍ غړي. راځئ چې په ګډه په دې برخه کې د کورنۍ غړو نومونه په فرانسوي ژبه زده کړو. لومړی les parents. les parents چې دی مور او پلار ته ویل کېږي. les parents. نو که چېرې تاسو اړتیا لرئ کولی شئ خپلو کتابچو کې نوټ ولیکئ تر څو یاده مو نه وځي. او پلار ته چې دی le père پلار ته ویل کېږي. مور la mère مور ته ویل کېږي. همدا ډول ماشومانو ته les enfants ماشومانو ته ویل کېږي. او les frères et sœurs ورونه او خویندو ته les frères et sœurs ویل کېږي. او le fils چې دی زوی ته ویل کېږي. le fils. la fille چې دی لور ته ویل کېږي. جلۍ ته هم ویل کېږي خو دلته دې کومه خاصه اطلاع نه لري، کولی شي هغه فی ورته وایي چې مفي. او د دې ترڅنګ le frère ورور ته ویل کېږي. la sœur چې دی هغه خور ته ویل کېږي. او همداسې les grands-parents چاته ویل کېږي؟ آفرین، انیا او نیکه ته یا نیکه او انا ته. نو نیکه ته چې دی le grand-père نیکه ته ویل کېږي. la grand-mère انا ته ویل کېږي. لمسیانو ته څه ویل کېږي؟ les petits enfants چې دی هغه لمسیانو ته ویل کېږي. او لمسي ته څه ویل کېږي؟ le petit fils لمسي ته ویل کېږي. او لمسۍ ته la petite fille. نو دلته مو فکر وي چې کله مونږ د ت نه وروسته یوه ا لرو نو دا ت تلفظ کېږي. کله چې د ت نه وروسته ا نه اوسېږي ت نه تلفظ کېږي. او همدغه یوازې دغه ت د نارینه او ښځینه ترمنځ توپیر رامنځته کوي. دلته دې ته مو فکر وي. سمه ده؟ راځئ چې مخکې ولاړ شو. les oncles et tantes چاته ویل کېږي؟ ترونه او ترورګانې یا ماما او خاله ته هم ویل کېږي چې دلته لاندې تشریح شوي دي. l'oncle ماما ته ویل کېږي یا تره ته ویل کېږي، کاکا ته. او la tante چې دی ترور یا خاله ته ویل کېږي. نو دې ډېر پکې نه ګرځېږي، خالي چې مهار یې واوسېږي. بیا دلته یو څه شته دي چې هغه څنګه به پوهېږي چې دا اوس l'oncle ماما دی که اونکل تره دی. نو بیا دلته دوی دا پوښتنه کوي چې اونکل ماترنل او اونکل پاترنل چې دی هغه د پلار له طرفه دی، ماترنل چې دی د مور له طرفه دی. یا ماما وي یا خاله وي یا ترور وي، هر یو چې بیا دغه ځای کې دوی دا شی ته توپیر پکې ورکوي. l'oncle maternel l'oncle paternel یا la tante maternelle la tante maternelle. دې ځای کې بیا یوازې دوی دومره توپیر راوړي پکې، خو دا ډېر اوږدوي که نه دوی. نو زموږ ورته بیا لنډ هر یو ته نوم ایښی او څومره به ښه و، خلاص به و. څنګه؟ د کورنۍ نور غړي څوک دي؟ د تره، ترور، زامن او لوڼې. les cousins et cousines چې دواړو ته تره یا د ترور زامنو ته les cousins ویل کېږي. د تره یا ترور زوی ته چې دی هغه le cousin
دلته هم ګوره هماغه کیسه ده چې لږ مخکې مې درته تشریح کړله او دلته چې دی لور ته چې ویل کېږي د ترې اترو لور ته لا کوزین کوزین چې دی هغه د تره لور یا د ترور لور ته ویلی کېږي سمه ده کوزین ونه وایه چې کوزین بیا پخلنځی راځي لا کوزین چې دی ترور لور ته ویلی کېږي یا تره لور ته او د کورنۍ نور غړي دا به څوک وي خسر او خواښې les beaux-parents یعنی خسر او خواښې خواښې ته څه وایي خسر ته څه وایي خسر ته چې دی le beau-père خسر ته ویلی کېږي او خواښې ته la belle-mère چې دی خواښې ته ویلی کېږي بل که څه هم ښایسته ته ویلی کېږي خو دوی بس خواښې ته la belle-mère وایي څه وکړو ورسره همدا اصطلاح دی le conjoint et la conjointe دلته هم همدغه کیسه ده ګوره کله چې le conjoint یعنی نارینه تلفظ کېږي le conjoint چې دی هغه ښځینه تلفظ کېږي نو دا چې دی ښځینه او نارینه د ژوند ملګري ته ویلی کېږي د ژوند ملګری یا ښځه او خاوند ته ویلی کېږي conjoint یا conjointe نو میړه ته څه وایي میړه ته le mari چې دی هغه میړه ته ویلی کېږي یا خاوند ته ویلی کېږي او میرمنې ته چې ویلی کېږي ښځې ته la femme میرمنې ته ویلی کېږي هم اصطلاح دی میرمنې ته ویلی کېږي خو که چېرې څوک وغواړي چې زما میرمن نو بیا به وایي چې ما femme زما میرمن راځئ چې مخکې ولاړ شو les autres membres نور غړي د کورنۍ le nouveau چې دی le nouveau د ورور یا خور زوی ته ویلی کېږي خوارزاده یا خوریا یا وراره ته ویلی کېږي le nouveau او همدا ډول د خور یا ورور لور ته چې ویلی کېږي د ورور یا خور لور ته هغه la nièce چې دی د خور یا ورور لور ته ویلی کېږي راځئ چې مخکې ولاړ شو ښه دلته د کورنۍ ورځنی ژوند la maison et la vie familiale یعنی څه کور او کورنۍ ژوند la maison خو تاسو پوهېږئ چې کور ته ویلی کېږي et او la vie او ژوند familial کورنۍ ژوند نو راځئ دلته یو څو نورې جملې دي ښه ma maison est un endroit où je me sens en sécurité ma maison est un endroit où je me sens en sécurité ma maison est un endroit où je me sens en sécurité دا څه معنا زما کور هغه ځای دی چې زه پکې خوندي احساس کوم یعنی زه پکې امن یم ټول لپاره همدا ډول دی او بل چې دی دریمه دی nous vivons tous ensemble sous la même toit nous vivons tous ensemble sous le même toit موږ ټول په یوه کور کې یو ځای ژوند کوو میم چې دی لکه همدا ډول توا چې دی تی نه تلفظ کړي اخر کې توا که چېرې دا تی اخر کې نه اوسېږي یعنې دا ستا په معنا دی توا خو که چېرې تی اخر کې راشي توا دا بیا چت ته ویلی کېږي پاس چت لکه دلته د کورنۍ چتونه ګورې دا چت دې چت ته توا ویلی کېږي په فرانسوي ژبه کې هیله ده چې دا به مو زده کړي او له هغې وروسته که چېرې تاسو د فرانسوي ژبې د فعلونو په برخه کې کومه ستونزه لرئ نو زه پوهېږم چې دا یو اسانه کار نه دی حتما به پکې ستونزه شتون ولري خو ما په یوټیوب کې 2 نورې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي چې هغه د لومړۍ ډلې او د دوهمې ډلې فعلونه دي نو تاسې کولی شئ چې هغه ویډیوګانې حتما وګورئ تر څو د فرانسوي ژبې د فعلونو په برخه کې هم ستونزه حل شي نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به زه د درېیمې ډلې فعل هم اپلوډ کوم چې هغه ډېر ګډوډ او جنجالي دی انشاءالله په څو برخو کې به یې تشریح کړو تر بلې ویډیو هم په لاس پارم ښې چارې ښه وختونه که کومه نیوکه یا وړاندیز لرئ نو مهرباني او که ویډیو هم تر پایه لیدلې وسیږي نو راته ولیکئ چې ویډیو مو تر پایه ولیدله زه وګورم چې څو نفره ویډیو تر پایه ګوري بهرحال ښه واده ته غواړم ښې شېبې الله په امان ښه ملګرو لکه څنګه چې تاسو دا ویډیو تر پایه ولیدله نو تبریک مو شه ځکه چې همدا ته کولی شي چې ګټونکی اوسېږي همدا ته کولی شي چې ژبه زده کړئ نو که چېرې د ویډیو خوښه شوي وي نو لایک مو له یاده ونه وځي ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ
او په کومنټ کې راته خپل نظر ولیکئ او کومې جملې چې زده کړې وي هغه هم راته کومنټ په برخه کې ولیکه. پروا نه کوي جملې ډېرې وي یو یا دوه جملې ولیکه، هیڅ ستونزه نشته. تر بلې ویډیو په لاس سپارم. ښې چارې ښه وختونه. د الله په امان.